السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاه فاروق خبرې کوي؟ جی ورور جانا قربان دي شم. ماما قربانیږه. چال دی ښه خیریت دی؟ الحمدلله. زه شکر اخوندزاده خبرې کوم له کوټې څخه. ښه او دا کمی کاکړی ستا ته څوک درکړي دغه شاعرانو نمبر به د نه راکړي؟ ولې نه در به کومه ته نمبر راکړه یار خو پر دغه ځلانت یم د سستا شهرت دپاره پتا ده هغه یې او د پیسو په خاطر اوس دا د پښتو یار دا سندرې موږ د کور تر مخ موږ د خور لور تر مخ یې نو سروېدلی ګړ د بچهبازي د هلکبازي د لواطت اول خو پر تا لعنت څه چې دا پښتو موسیقي د بدنامه که پښتو هغه د شي کوي لږ شرم وکړه ته هم پښتون یې. صحیح. دا نمبران هم راولېږه پر هغو هم لعنت یم پر تا کې دا دی مخامخ یم او نن هم در باندې یم لس کاله بعد هم در باندې یم په قبر کې هم در باندې یم. صحیح ده. او دا کیسې پرېږده نور پرسنل باندې وای نه زه در باندې یم بیا یې زما خبره خو واوره. زه کله سندرې زه در کوم د معیار دا د درویش درانۍ پروت درویش درانۍ وایه خوشحال خټک فروت خوشحال خټک وایه د کام چې کوم کیسه ده هغه وایه دا منظور وسپړه په خلکو یې شي که یاره ته بچهبازي یا لکبازي دا د کام مسله نه ده یاره دا ته دنیا ته څه پیغام ورکول غواړې خلک به دغه دا ټول هلکبازان دي دا بچهبازان دي هلکان غي سنبکوي دا خو سوچ دغه دا بلوڅان دي زموږ دلته تربرون هم دي سیالان هم دي موږ خبر ورته وکړو هغه تاسو ګرد هلکبازان یاست تاسو هلکان غایاست تاسو هاو دا سړی موږ نه کوو ډایرکټ ستا کاکړی ماته واټساپ کې ماته یې لینک کې ماته یې ولګي مه کوه داسې ته د معیار شی ویایه کوم دا نور سندرغاړي دي او غږ د هغه د کلاس غږ دی د چا ستا هم نه په موسیقي هم پوه یې دا نه چې په موسیقي نه یې پوه ډېر څه هنر لري درویش درانۍ پروت دی ویایه خوشحال خټک دی ویایه د خدای زور د کلاس یاره ته نواب لوڼه یاره دغه خورغو دی مرغو دی خو زه یې پېژنم نیاز که صاحب څه حیثیت لري یاره هلک مو وغو بیا سیلیاج له لاړم بیا MP3 مه ورکړ بیا مته خوټو په چخ کې تو خدای یاره بیا مته نه کوي ریسپیکټ او بیا کونه نه راکوي دا تو خدای یاره دا د فیملي تر وخت چې ته پښتون چې دا ستا پښتونوالی چې ته راځوندی چې د خور لور تر مخ دا کیسې تاروېدای چې د یو کس تر ورور تر مخ تو خپل خدای د چا کلام ووایم ته ماته ووایه د درویش دراني غه درویش دراني ګانه تا سره شته کتابونه یې ګانه ښه کتابونه یې ډک دي داسې وکړه زما په دې نمبر واټساپ دی په دې باندې ماته درویش دراني څو ګانې ووایم ډېر چې ستا زړه یې غواړي ستا به هنر دومره پرمختګ وکړي که یې ونه کوي بیا به دا ژره پر کوس شنوي. صحیح. په ذمواري ته ماته دا وښوه چې څو ګانې ووایم ستا زړه یې غواړي ستا د هنر څومره فلحال به داسې وکړو فلحال به یو 15 ګانې ووایو سټوډیو کې. صحیح. او زه پیسې غواړم نه سټوډیو خرچه خو ته په وکړې څنګه وایم چې زه پیسې نه غواړم زه یې فري وایم د سټوډیو خرچه خو به ته په وکړې که نه ګوره دا د اړ پښه مړ ده چې په هغه خرچه به ته وکړې سر د خلاص فري کې تا ته شی ګانې ووایم دا نور هنرمندان چې یای ګوره دا نور نه دا نور مازه سیزه